د نن ورځې دوه تازه مهم خبرونه. د طالبانو رئیس الوزرا زموږ نظام ته د دین ساتلو مسؤلیت ورلغاړی دی. بلخوا د چمن پر لات کوونکي که غوښتنې مو ونه منل شي د ټولو دولتي ادارو دروازې بندوو. سلام، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. پام وکړه د نظم مهم خبرونو ته. دوستانو پوره حل سره ویډیو کې وګورئ او که چیرې مو زموږ یوټیوب چینل نوي سبسکرایب کړئ نو په درنه سلام د اوس افغان نیوز یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. د طالبانو تر کنټرول لاندې آرک ایکس پاڼې لیکلي دي چې د دوی رئیس الوزرا د خپل دفتر د اړوندو ادارو له مسؤلینو سره کتلي دي او د دې کتنې موخه په چارو کې د همغږي زیاتوالی ښودلی دی. په خبر کې د مولا حسن له قوله لیکل شوي د الله د کتاب او دین ساتنه یو لویه دعوه ده چې اسلامي امارت ته ورلغاړې شوې ده. د نوموړي په وینا دا یو ستر او دروند الهي مسؤلیت دی. بلخوا د چمن اوسیدونکي چې له تیرو 15 میاشتو راهیسې پر لات کړی دی د پاکستان له نوي حکومت غوښتي چې د دوی غوښتنې ومني. دوی خبرداری ورکړی که چیرې غوښتنې ونه منل شي نو دغلته موجودي ټولې دولتي ادارې به وتړي. هغوی له وړاندې د پاسپورت ادارې دروازه په کانټینرونو بنده کړې وه چې د پاکستاني پولیسو له لورې د خلاصولو پر مهال ورسره په اخو ډب واوښتل او 15 کسه یې بندیان شوي هم وو. د چمن پرلت پر ډیورنډ کرښه د پاکستان له لوري د پاسپورت او ویزې سیستم د جبري کولو خلاف راوتلی دی او لا هم دوام لري. دوستانو دا د نن ورځې شمدوکلي خبرونه. که غواړئ نو تازه او مهم خبرونه ترلاسه کړئ نو همدا اوس زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښې چارې، ښه وخت.